په مختلفو زمانو کې یوه جمله درته جوړومه. اوسنۍ زمانه، را روانه زمانه او تېره شوې زمانه، یعنې پرفیکټ. او اوسنۍ زمانه کې وایم زه تا ته زنګ وهم، داسې وایو ich rufe dich an. زه تا ته زنګ وهم. که وایو زه به تا ته زنګ وکړم یا زه به تا ته زنګ ووهم، را روانه زمانه، مستقبل، آینده. ich werde dich anrufen. ich werde dich anrufen. زه به تا ته زنګ وکړم یا ووهم. او دوستانو که موږ په پرفیکټ زمانه کې وایو تېره شوې زمانه، ما تا ته زنګ ووهه یا ما تا ته زنګ وهلی و، پرفیکټ زمانه ده، تېره شوې زمانه ده. بیا داسې وایو ich habe dich angerufen. ich habe dich angerufen. او که دوستانو موږ چاته وایو ما ته زنګ مه وهه، ما ته زنګ مه وهه، څنګه وایو؟ تاسو په کمنټ کې ولیکئ. پاس زده کړئ اوسنۍ زمانه، را روانه زمانه او بیا پرفیکټ یعنې تېره شوې زمانه ده.